بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. امید لرم چې تاسو ټول بخیر. مونږه د پیر اف ورډز لیسنز شروع کړی دي او پیر اف ورډز ته homophones هم ویل کیږي. پیر اف ورډز ډیر زیات امپورټنت دي. د پیر اف ورډز د دې نه مخکې مونږه د پارت نمبر 5 پورې الریډي کړی دي. نننې لیسن زمونږه د پارت نمبر 6 او په دې کې به مونږه یو څو پیر اف ورډز کوو. نو راځئ خپل لیسن شروع کوو. نننې اولنې پیر اف ورډز زمونږ سره دی بیل او بیل. نو دا دوه ټکي دي، تاسو به اورېدلی وي. د دواړو پروننسیشن بالکل یو شانتي دی، خو د دواړو په سپیلنګ کې فرق دی. نو راځئ په نمبر باندې دا دواړه کوو. اول به مونږ کوو بیل او د دې بیل سپیلنګ دی BAIL بیل. اوس دا بیل هم یو ډیر اهم ټکی دی او دا مونږه په دوه دریو طریقو باندې دا استعمالولی شو. د دې دوه درې قسمه معنی دي. نو راځئ مونږ اوس د دې په ډیټیل سره په دې باندې ځان پوهه کوو. اول به مونږه د دې اسانه معنی هغه معنی کوو کوم چې په عام ژوند کې ډیر زیات استعمالیږي او هغه د ضمانت کول. او تاسو ته پته ده چې ضمانت څه ته ویل کېږي. په پاکستان کې خاص کر د دې ډیر زیات ذکر کېږي، ځکه چې کم سیاسي خلک قید شي نو د هغوی بیا په خبرونو کې ټوله ورځ دا خبرې چلیږي چې د هغه ضمانت وشو او د هغه ضمانت ونه شو. دا هماغه ضمانت دی. دغې ضمانت ته په انګلیش کې ویل کېږي بیل. اوس ضمانت څه ته ویل کېږي؟ ضمانت دې ته ویل کېږي که فرض کا په یو کس باندې څوک الزام ولګوي چې یاره د پلانکې جرم کړی دی، یو کرایم چا کړی وي او په هغه باندې چا الزام ولګوي چې یاره دا کرایم کړی دی. اوس تر دې ټایمه پورې په هغه باندې هغه جرم لا ثابت شوی نه وي، نو په دې وخت کې دغه یو کس چې دی هغه ملزم دی. صحیح ده؟ ملزم هغې ته ویل کېږي چې په چا باندې الزام لګېدلی وي. مجرم نه دی. لا مجرم به هغه هله وي چې کله پې هغه الزام ثابت شي، هغه جرم پې ثابت شي، نو بیا به مجرم شي. خو تر څو پورې چې یو کس کله ملزم وي، صرف الزام پې لګېدلی وي او په هغې باندې یې پولیس یو قسم له ونیسي او جیل ته یې واچوي، نو هغه کس بیا عدالت ته لاړ شي او عدالت کې درخواست ورکړي چې تر څو پورې په ما باندې مثال په طور دا جرم ثابت شوی نه او زما مقدمه په عدالت کې روانې پای کې خو تاریخونه راځي که نه، هفته پس تاریخ دی او بیا 2 هفتې پس تاریخ دی او په ځینو مقدمو کې خو په کلونو باندې وخت ولګي. نو هغه بیا درخواست ورکړي چې یاره چې تر څو پورې زما دا کیس چلیږي په عدالت کې، تر هغې پورې تاسو ما په جیل کې مه بندوئ. تاسو ما په جیل کې ولې بندوئ؟ ځکه چې په ما باندې لا جرم ثابت شوی نه دی. نو د هغې دپاره بیا هغه په عدالت کې یو قسم لا پیسې جمع کړي د خپل ضمانت دپاره چې تاسو دا پیسې زما نه واخلئ، دا به زما یو قسم نه ضمانت وي او تاسو ما په ضمانت باندې پرېږدوئ چې زه خپل کور ته ځم. خو په هغې کې شرط به دا وي چې کله هم زما د کیس هیرینګ وي، په عدالت کې زما کله تاریخ وي، نو زه به هغه کیس ته راځم او د خپل چې کوم په ما باندې الزام لګېدلی دی نو د هغې مقدمه به زه د هغې جنګ به زه کوم، قانوني جنګ، خو د هغې پورې تاسو ما په ضمانت باندې پرېږدوئ. نو د دې پیسو ورکولو د دې اصل کې مقصد دا وي چې عدالت له دا یو قسم نه دا ګارنټي ورکړي چې یار تاسو زما نه خیر دی، دا 10 لکه روپۍ 50 لکه روپۍ تاسو زما نه ونیسئ، نو چې څو پورې زما کیس چلیږي نو زه که د کیس دپاره راځم او که نه راځم خو د خپلو پیسو دپاره به راځم. نو دا د هغې یو قسم نه ګارنټي وي چې یار دا کس به واپس د عدالت ته او د مقدمې د اورېدو دپاره د خپل کیس دپاره به خامخا عدالت ته راځي. نو دې ته خو ویلی کېږي ضمانت او په انګلیش کې هم دغې ضمانت ته ویلی کېږي بیل. نو بیل یو ناون دی او دا مونږ په سنټنس کې داسې استعمالولی شو: He was released on bail of 1 lakh rupees. هغه د 1 لاک روپو په ضمانت سره د جیل نه آزاد کړی شو. He was released ویلی کېږي ازادېدو ته، د قید نه د جیل نه د ازادېدو ته. سو هغه د 1 لاک روپو په ضمانت سره د جیل نه آزاد کړی شو. نو دغه شانتي دا مونږه په سنټنس کې استعمالولی شو. اوس دا خو ما تاسو ته ووایي چې دا بیل په اصل کې دی ناون. اوس همدا بیل همدغه سپیلنګ یې دی، دا مونږه ایز ا ناون د بل څه دپاره هم استعمالو. او که د چا په ذهن کې راغلی وي، امید لرم چې راغلی به وي ستاسو په ذهن کې، څوک چې هم کرکټ ګوري نو که تاسو خیال کړی وي کوم چې د کرکټ هغه ویکټس وي که نه، ویکټې چې کوم وي په هغې د پاسه باندې هغه 2 وړې هغه ګولیانې پرتې وي که نه، هغې ته هم بیل ویلي کېږي که نه. مونږ ورته بیلز وایو، مونږ وایو بیلز یې هغلته کې وشغوله، نو دغې ته هم بیلز ویلي کېږي او نو هغه به هم بیا ایز ا ناون استعمالیږي، ځکه چې د هغه بیلز نوم څه دی؟
بیل. صحیح ده. نو دغه شانتي دا مونږه د هغه د کرکټ و د وکټ والا چې کومه ګولیانې وي د هغې دپاره هم دا بیل استعمالیږي. سپیلنګ یې هم دغه دی او پروننسیشن یې هم دغه دی، بلکې هم دغه ټکی دی، نو د هغې دپاره هم استعمالیږي. او د هغې دپاره بیا دا مونږ په سنټنس کې داسې استعمالولی شو چې the bowler dislodged the bails with his second ball. بالر د خپل اوور په دویم بال باندې بیلزونه وشغوله. ډیسلاج ویل کېږي یو سیز د خپل ځای نه په زور باندې لرې کولو ته. نو په دې اگزامپل کې مونږ وایو چې بالر د خپل اوور په دویم بال باندې بیلزونه وشغوله. نو د هغې نه یعنی یو کس یې بولډ کړلو او بیلزونه وشغولی شوله، ډیسلاج شوله، د خپل ځای نه په زور باندې لرې کړی شوله. نو دغه شانتي دا مونږ په سنټنس کې استعمال کړلو د کرکټ والا د بیل دپاره. اوس د دې چې کوم دویم استعمال دی هم دغه بیل دی، سپیلنګ یې هم دغه دی، خو دا مونږ ایز ا ورب هم استعمالولی شو. دا دوه استعمال چې مونږ اول کوم کړه دا دواړه ایز ا ناون او دا مونږ ایز ا ورب هم استعمالولی شو. نو د دې ایکسپلینیشن په تیر شوي لیسن کې په پارت نمبر 5 کې ما د دې ښه په تفصیل سره ذکر کړی دی چې ډېر ټکي په انګلیش کې داسې شته دی چې هغه مونږ ایز ا ناون هم استعمالولی شو او مونږ ایز ا ورب هم استعمالولی شو. ټکي هم هغه وي، سپیلنګ یې هم هغه وي، پروننسیشن یې هم هغه وي، خو د هغې استعمال بدل وي ځکه چې یو مونږ ایز ا ناون استعمالو او یو مونږ ایز ا ورب استعمالو. نو اوس همدا بیل مونږ ایز ا ورب هم استعمالولی شو. نو کله چې هم مونږ یو ټکی ایز ا ورب استعمالولی شو نو د هغې به بیا فرست، سیکنډ او تھرډ فارم او کنټینیوس فارم خامخا وي. نو بیا د بیل به بیا دا درې وړه فارمز راځي، بیل، بیلډ، بیلډ او کنټینیوس فارم به راځي بیلینګ. نو اوس کله چې هم مونږ دا بیا ایز ا ورب استعمالو نو ګور د دې بیا دوه معنی دي، ایز ا ورب هم د دې دوه معنی دي. یو معنی به د دې هم هغه راځي کوم چې مونږ د دې ایز ا ناون وکړله چې یعنی ضمانت، یعنی د دې د ضمانت والا استعمال هم مونږ ایز ا ورب هم کولی شو. مثال په طور زه یو سنټنس اخلم چې he was bailed to appear at the court. د هغه ضمانت ورکړی شوی و چې هغه په کورټ کې په عدالت کې حاضر شي. So he was bailed to appear at the court. نو دغه شانتي په دې سنټنس کې مونږ د دې سیکنډ فارم استعمال کړلو او هغه دی bailed. نو دا مونږ د دې پاست ټینس استعمال کړو، he was bailed. نو دا اوس مونږ ایز ا ورب استعمال کړلو خو معنی هم هغه ده، ضمانت معنی ده. نو د دې مونږ د ضمانت په سنس کې استعمال د دواړه طریقه باندې کولی شو. مونږ ایز ا ناون هم کولی شو او مونږ ایز ا مین ورب هم کولی شو. اوس د دې ایز ا ورب دویم استعمال هم راځي او دویم استعمال هغه ویل کېږي کله چې مونږ د کشتۍ نه څوک په یو لوښي کې اوبه راوباسي د کشتۍ نه او بهر یې غورځوي، دغه عمل ته دغه اکشن ته هم بیلینګ ویل کېږي، بیل ورته ویل کېږي. مثال په طور یوه کشتۍ ده او هغه ډوبېږي او اوبه ورته راغلي دي، نو بیا چې خلک د هغه کشتۍ نه هغه اوبه واپس وباسي په یو لوښي باندې، یعنی په لوښي کې اوبه رالي او غورځوي، اوبه رالي او بهر یې غورځوي که نه، نو دغه کار ته دغه اکشن ته هم بیلینګ ویل کېږي. صحیح ده. نو دا هم د دې استعمال دی، ټکي هم هغه دی، سپیلنګ یې هم هغه دی، پروننسیشن یې هم هغه دی، خو معنی بدله ده. دا چې بیا کله یو کس تا سره خبره کوي نو تا ته په خپله باندې پته ولګي چې په دې ټایم کې دا بیل د په کم سنس کې د څه په حقله باندې استعمال کړلو، چې دا د چا کیسونه په عدالت کې روان دي، په چا باندې الزام دی، د هغه په باره کې خبره کوي او که فرض کوي یو کشتی ډوبېږي او تا ته هغه ووایي چې the boat is sinking, start bailing quickly. کشتی ډوبېږي زر بیلینګ شروع کا. نو تا ته په خپله باندې پته ولګي چې دا بیلینګ هغه په کم سنس کې استعمال کو. تا ته وایي هغه چې the boat is sinking، کشتی ډوبېږي، start bailing quickly، یعنی د دې نه په لوښي باندې اوبه زر زر بهر وباسه. نو دغه شانتي به د دې بیا استعمال راشي. نو موږ ته به د سنټنس نه او د هغه موږ چې سره کنورسیشن کوو نو موږ ته به د هغه نه پته ولګي که نه چې دا په دې ټایم کې دی په کم سنس کې استعمال دی. نو دغه شانتي دا موږ مختلف استعمال د دې وکړلو او ټکي تاسو به کتلی وي، ډېر اهم ټکی دی او دا دی بیل. اوس یو بل ټکی ایډ کوم صرف په دې کې تاسو به اورېدلي اکثر په خبرونو کې بیل آوټ. بیل آوټ هم ډېر زیات استعمالیږي. اوس بیل آوټ دا بیا دوه ټکي شوله، بیل او آوټ. نو دې ته بیا ویل کېږي فریزل ورب.
verb دی خو phrasal verb دی. phrasal verb هغه verb ته ویل کیږي چې کوم verb د دوو ټکونه او یا د دوو ټکونه د زیات نه جوړ شوی وي، یعنی یو ټکی نه وي. عام طور خو کم عام verbs چې وي نو خو ټول د یو ټکی نه جوړ وي، کنه څنګه چې دا بیل و نو بیل یو ټکی دی. اوس دا دی بیل اوټ نو دوه ټکی شوله، دې ته ویل کیږي phrasal verb. اوس phrasal verb چې کله موږ دا بیل اوټ هم ډیر زیات استعمالیږي، د دې مطلب دی بیل اوټ ویل کیږي چې یو کس یا یو اداره یا یو سیز یا څوک د مشکل حالت نه بهر راوستل، دې ته ویل کیږي بیل اوټ. صحیح ده؟ نو اوس دا په خبرونو کې به تاسو اورېدلی وي، اکثر فرض که یو کمپنی ده او هغه دیوالیه کیږي، تباه کیږي، هغه خپلې خرچې نشي پوره کولی، خپلو مزدورانو تنخواه نشي ورکولی، نو کله چې هغه دیوالیه کیږي نو بیا اکثر حکومت د هغوی دپاره د یو بیل اوټ پیکج اعلان وکړي، د یو بیل اوټ پیسې هغوی له حکومت ولا فند ولا حکومت ورکړي چې دا کمپنی ډوبه نشي، دیوالیه نشي، ختمه نشي، نو هغوی ورله پیسې ورکړي چې یار ته خپل ځان کا سامان اخلي یا خلکو تنخواګانې ورکړي، نو دا واخله پیسې خو دا کمپنی جاري ساته چې دا ډوبه نشي. نو دغه ته بیا ویل کېږي بیل اوټ پیکج. صحیح ده؟ چې هغوی هغه د کمپنی معنی سوه ما تاسو ته اوس ویله چې څوک د مشکل حالاتونه بهر راوستل، نو دغه شانتي هغه بیا حکومت هغوی له هغه پیکج ورکړي، بیل اوټ پیکج ورکړي. د هغې مقصد څه وي چې دا کمپنی د دې مشکل حالاتونه بهر راوځي چې دا بیخي ډوبه نشي، دیوالیه نشي. نو دغه شانتي دا وګورئ دا مونږ په ډېرو طریقو باندې مونږ دا بیل ټکي استعمال کړلو. ښه اوس راځو مونږ د دې چې کومه دویمه جوړي د هغې ته او هغه دی بیل، BALE. بیل و BAIL او دا دی BALE. نو پروننسیشن د دوانو یو شانتي دی خو معنی د دوانو بالکل بدله ده. اوس بیل څه ته ویلې کېږي؟ بیل ویلې کېږي په پښتو کې ورته مونږ وایو ګېډې. مونږ چې ګېډې څه ته جوړ وو که نه، ګېډې څه ته وایي؟ فرض کا مونږ ډېر شی یو څیز ډېر شی را جمع کوو، مثال په طور ګیا ډېر شی را جمع کوو یا ډېر شی لرګي را جمع کوو یا دا شانتي ډېر شی کپړې را جمع کوو او هغه په یو ځای باندې سړی کلک کلک وتړي که نه، د هغې نه هغه ګېډې جوړ کړي. په پښتو کې ورته مونږ خو ته ګېډې وایو. پته نه لګي که څه بل څه نوم یې وي نو پلیز په کمنټس کې ولیکئ په پښتو کې ورته که تاسو څه وایئ په مختلفو علاقو کې نو مونږ به هم زده کړو، خو مونږ ورته ګېډې وایو. د هغې نه ګېډې جوړ شي، هغه ګېډې ته په انګلیش کې ویلې کېږي بیل، BALE. نو تاسو ته به اوس پته لګېدلی وي چې دا اوس ناون دی او که ورب دی، دا د یو څیز نوم دی نو بیا څه دی؟ ناون دی. صحیح ده؟ په اردو کې ګېډې ته ویلې کېږي ګټري، ګټري. نو دغه شانتي دا دی بیل. اوس راځئ مونږ دا بیل په یو سنټنس کې استعمالو. مثال په طور زه ویلی شم چې I bought 3 bales of cotton for just 1,000 rupees. ما صرف په 1,000 روپۍ باندې 3 ګېډي مالوچ واغستله. نو دغه شانتي دا ما په سنټنس کې استعمال کړ. نو ما اوس څه ووایي چې 3 bales of cotton. نو ځکه چې دا ناون دی، د ناون بیا مونږ سینګولر او پلورل کولی شو. یو ګېډي ته به ویل کېږي a bale او د یو نه چې زیات شي 2 3 4 ګېډي به شي نو بیا به راځي. مثال په طور دا اوس په دې اگزامپل کې ما وایي چې I bought 3 bales. 3 ګېډي ما واغستله د کاټن د مالوچو ما 3 ګېډي اغستې دي. او یا دغه شانتي چې کم چاره وي که نه، چاره ورته مونږ کوم چې څاروو له خلک ځناورانو له چې څاروو له چې کوم خوراک ورکوي مونږ هغې ته چاره وایو که نه، د هغې چاره یې هم اکثر خلک ګېډي جوړ کړي که نه، ډېر غټ غټ ګېډي ګیا وچه شوي او د هغې نه بیا خلک ګېډې جوړ کړي. نو هغه ګېډي ته بیا تاسو ویلی شئ a bale of hay. د چارې ګېډې a bale of hay. چارې ته ویلې کېږي په انګلیش کې hay، HAY. نو دا هم یو ټکی دی، دا به هم ورسره تاسو زده کوئ. نو دا مونږ دا بیل استعمال کړلو as a noun. اوس راځئ د دې بیل یعنی د BALE هم دا بیل مونږ as a verb هم استعمالولی شو. نو اوس ګوره دغه شانتي ټکي خو ډېر زیات دي، ګران خو وي ما ته پته ده. تاسو به وایئ چې یاره دا خو انګلیش ډېر ګران دی. نو ګران خو دی خو چې کله تاسو دا بیا استعمالوئ نو تاسو په خپله پته لګي چې په دې ټایم کې دا as a verb استعمال شو که as a noun استعمال شو. بیا د کنورسیشن نه خلکو ته پته لګي چې په دې ټایم کې دا په کم سینس کې د کم مقصد دپاره دا ټکي استعمال کړو. نو دومره ګران نه دی، صرف پریکټس غواړي چې څومره تاسو پریکټس کوئ نو هغه شانتي به تاسو ته د وخت سره سره دا ټول الفاظ یادېږي. ښه نو اوس دا بیل مونږ as a main verb هم استعمالولی شو. تاسو ته ما اول وی چې as a noun د دې مطلب څه دی؟ ګېډې. صحیح ده؟ as a verb د دې معنی به بیا راځي ګېډې جوړول، دغې ته ویل کېږي بیلینګ. نو بیل، بیلډ، بیلډ،
بیلینګ چې کله ایز ا ورب استعمالیږي نو دغه شانتي په بیا د دې دا درې وانه فارمز استعمالیږي. اوس دا مونږه ایز ا مین ورب په سنټنس کې داسې استعمالولی شو چې the rain is coming, the hay must be baled as quickly as possible. باران را روان دی، باران راتلونکی دی. the hay must be baled as quickly as possible. دا چارا وچ گیا. the hay must be baled د دې دی ګیډي جوړ کړی شي must be baled as quickly as possible چې څومره زر کې دی شي. د ټولې خبرې مطلب دا دی چې زه چاته ووایم چې یاره باران را روان دی زر تر زره چې څومره زر کې دی شي دا د دې چارې نه زر زر ګیډي جوړ کړی. so the hay must be baled as quickly as possible. تاسو وګورئ په دې سنټنس کې دا بیا مونږه as a main verb استعمال کړو baled. یا مونږه داسې هم ویلی شو چې we were baling up the hay all day. مونږه ټوله ورځ د چارې ګیډي جوړوله. we were baling up the hay all day. نو دغه شانتي دا مونږه as a main verb په سنټنسز کې استعمالولی شو. نو اوس راځو مونږه خپل next pair of word لا او هغه دی beach او beach. نو تاسو اوس وګورئ په دې کې هم زموږ سره دوه الفاظ دي د دوانو پروننسیشن بالکل یو شانتي دی خو په سپیلینګ کې فرق شته دی او معنی هم بالکل بدلی دي. یو بیچ زموږ سره دی BEACH او بل بیچ زموږ سره دی BEECH. نو راځئ په نمبر باندې دا دوانه کوو. اول به موږ کوو بیچ BEACH. دا اوس بیچ به تاسو درځي دا ډېر یو عام ټکی دی او ډېر اسان ټکی دی. بیچ ویل کېږي د سمندر غاړې ته. په اردو کې ورته ساحل سمندر ویل کېږي. مونږ اکثر وایو که نه چې یاره مونږ بیچ ته روان یو صحیح ده یا په بیچ باندې ډېره مزه وه نو دا هغه بیچ دی. نو دا اوس ورب شو او که ناون شولو. دا ناون شولو ځکه چې دا د یو ځای نوم دی هغه ځای ته بیچ ویلی کېږي نو دا زموږ سره ناون شولو. نو اوس راځئ دا مونږ په یو سنټنس کې استعمالو. نور خو ډېر اسان ټکی دی د ایکسپلینیشن ضرورت پکې نشته دی. I saw him at the beach. ما هغه په بیچ باندې لیدلی و. ما هغه د سمندر په غاړه باندې لیدلی و. so I saw him at the beach. یا مونږ داسې هم ویلی شو چې let's go to the beach. راځئ چې د سمندر غاړې ته لاړ شو. راځئ چې بیچ له لاړ شو. نو دغه شانتي دا مونږه as a noun استعمالولی شو. نور په دې کې د اگزامپل ضرورت هم زما په خیال چې نشته دی. ښه اوس دلته کې ډېر اهم پوینټ دی غوږ کې دې ته په غور سره. همدا بیچ کوم چې دا سمندر غاړې والا بیچ دی همدا بیچ مونږه as a main verb هم استعمالولی شو. صحیح ده. بیچ سپیلینګ به هم دغه وي BEACH. خو کله چې دا مونږه as a main verb استعمالو نو بیا به د دې مطلب سره راځي د اوبو نه یو څیز مثال په طور کشتی ده. د اوبو نه کشتی مثال په طور په زور باندې بهر راښکودلو ته یعنی وچې ته راوستلو ته او یا کشتی له سړی د شاته نه دیکه ورکړي او د اوبو نه بهر وچې ته راولي. صحیح ده. دغې اکشن ته ویلی کېږي بیچ. نو بیا چې کله دا مونږه as a main verb استعمالو نو بیا به د دې first, second او third forms او continuous form وي او بیا به دا استعمالیږي beach, beached, beached او beaching. دغه شانتي به بیا دا as a main verb استعمالیږي. راځئ اوس یو اگزامپل اخلو چې دا مونږ په سنټنس کې بیا as a main verb څنګه استعمالو. نو اگزامپل مونږ دا اغستی شو the boat had been beached near the rocks. کشتی د کاڼو په خوا کې بیچ کړی شوې وه. دلته به زه ما اوس دا بیچ کړی شوې ما ځکه وویله چې د دې بیچ معنی هغه ټول اکشن ته ویلی کېږي. مطلب به څه راځي چې د کاڼو په خوا کې کشتی د اوبو نه بهر راښکودی شوې وه یعنی د اوبو نه راښکودې وه او غاړې ته یې راوستې وه د کاڼو په خوا کې یې ودرولې وه یا یې ورله د اوبو نه د شا غاړې نه دیکه ورکړې وه او بهر یې هغه کشتی راویستې ده او د کاڼو په خوا کې یې ودرولې ده. so the boat had been beached near the rocks. نو دغه شانتي دا مونږه as a main verb په سنټنس کې استعمال کړلو. ښه اوس راځو مونږ د دې چې کومه دویمه جوړې ده هغې ته او هغه دی بیچ او د دې بیچ سپیلینګ دی BEECH او پروننسیشن دواړو بالکل یو شانتي دی. اوس دا بیچ BEECH دا ویلی کېږي دا یو قسم له ونې دي. صحیح ده. ټریز دي چې هغې ته بیچ ټری ویلی کېږي. دا د هغه ونو یو قسم دی او دا شانتي ونې چې د هغې هغه اوږدې اوږدې تنې وي
او اوږدې ونې وي هغې ته بیچ ویل کېږي. ما ته پته نشته چې په پښتو کې به هغې ونو ته څه ویل کېږي. د هغې نه خلک فرنیچر هم ډېر زیات جوړوي او ډېر مشهور وي. زما ذهن ته یو ټکی راځي دیار، زما ذهن ته راځي چې په پښتو کې ورته دیار ویل کېږي. اوږدې ونې وي. زما په خیال چې د کالام وغیره او دیر کې په دې علاقو کې به هغه ونې زیاتې وي. که چاله د هغې په پښتو کې نوم ورځي نو پلیز په کمنټس کې ولیکئ چې موږ ته هم زده کړو. خو بیچ هماغه ونو ته ویل کېږي چې اوږدې ونې اوږدې تنې وي او هغه پاڼې دغه شانتي د ویوز په شکل کې وي. او بله نښه یې دا ده چې په هغه ونو کې میوه هم وي، نټس د هغې چې کومه خپله میوې په هغه ونو کې هغه پکې هم وي. نو دغه شانتي ونو ته بیچ ویل کېږي. صحیح ده. نو دا چې کله دا دغه شانتي ونو یو قسم نه نوم شولو نو دا بیا ورب شو او که ناون شولو. ناون شولو ځکه چې دا د یو سیز نوم شولو. نو دا بیا شو بیچ او دا مونږه په سنټنس کې داسې استعمالولی شو چې this table is made of beech. دا میز د بیچ نه جوړ دی. د دې خبرې څه مطلب دی چې دا میز د بیچ د لرګي نه جوړ دی، د بیچ د ونې نه جوړ دی. نو دغه شانتي دا مونږه په سنټنسز کې استعمالولی شو. نو د ننني لیسن دپاره دومره پوره ده. اوس تاسو په دې بیچ کې چې هر یو تاسو خوښي هغه په سنټنسز کې استعمال کړئ او په کمنټس کې ولیکئ. زه تاسو ته په هر لیسن په آخر کې دا ځکه وایم چې تاسو کله په خپله باندې یو سنټنس جوړ کړئ او د هغې معنی تاسو په خپل ذهن کې راولئ او استعمال کړئ نو هغه به بیا ستاسو نه کله هم نه هېر کېږي، تاسو ته بیا یاد وي هغه. انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا ملاویږو. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.